الله تعالی فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا اے الله د بادشاہۍ مالکه ته چې چاته حکومت ورکول وغواړې هغه ته یې ورکوي او د چا نه چې حکومت اخیستل وغواړې د هغه نه یې اخلي او عزت ورکوي هغه چاته چې ته یې وغواړې او ذلیله کوي هغه څوک چې ته یې وغواړې خیر یوازې ستا په واک کې دی او بېشکه چې ته په هر شي باندې قادر یې شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې ننباسي له بېسانه ساکخ او د ساکخ نه بېساره اوباسي او چاته چې د خوښه شي بې حسابه رزق ورکوي مؤمنان د هیڅ کله داسې نه کوي چې مؤمنان پرېږدي او د کفارو ملګرتیا غوره کړي څوک چې داسې چلند وکړي د هغه د الله سره هیڅ اړیکه نشته خو که تاسې د هغوی د ظلم څخه د ځان ژغورلو په خاطر په ظاهره دغه ډول چلند غوره کړئ نو بیا څه باک نشته خو الله تاسې له خپله ځانه ویروي او د همغه لور ته مو بیرته ورګرځېدل دي او ای نبي صلی الله علیه وسلم دا خلک خبر کړه ستاسې په زړونو کې چې څه دي هغه که تاسې پټوئ یا یې ښکاره کوئ الله په هر حال پرې پوهیږي او په ځمکه او اسمانونو کې هیڅ کوم داسې شی نشته چې د هغه د علم نه بیرون وي د هغه زور په هر شي باندې چلیږي او هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس به د خپلو اعمالو میوه حاضره وویني که ښه یې کړي وي او که بد یې کړي وي په هغه ورځ به انسان ارمان وکړي ای کاش چې زما او د بدو اعمالو ترمنځ یوه لویه فاصله وای الله تاسې له خپله ځانه ویروي هغه د خپلو بندګانو ډیر زیات خیر غوښتونکی دی او ای نبي صلی الله علیه وسلم خلکو ته ووایه که تاسې په رښتیا د الله سره مینه لرئ نو زما د پیروۍ لاره غوره کړئ الله به له تاسې سره مینه وکړي او ستاسې خطاوې به در وبخي هغه ډیر ښه بخونکی او د رحمت خاوند دی السلام علیکم